لیلا خان خپل نوي کنسرت ته تیاری نیولې خو ولې په تور لباس کې راښکاره شوه. که خبرېدل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. د پښتو ژبې مشهوره پیغله سندرغاړې لیلا خان چې اوس مهال په دوبۍ کې ده او خپل نوي کنسرت ته چې په دوبۍ کې به یې پیل او اروپا کې به یې پای ته ورسوي خپل لباس یو دمي بدل کړی دی. لیلا خان دې کنسرت ته په خپل ټیک ټاک اکاونټ د تیاری نیولو خبر ورکړی او پر فیسبوک اکاونټ یې په تور لباس کې نږدې 10 انځورونه خپاره کړي دي. خو پوښتنه دلته دا ده چې لیلا خان ولې او څنګه د خپلې خوښې شین رنګ بدل کړ او ولې خپل را روان کنسرت کې په شین لباس کې هیڅ انځور نه دی اخیستی. ملګرو دا دوه حالتونه لري. تور رنګ چې د جدایۍ په معنا هم دی اکثره هغه خلک یې کاروي او اغوندي چې یا په مینې کې ناکام شوي وي او یا یې د ژوند تر ټولو لویه هیله له لاسه ورکړې وي. د حواله رسنیو په خبرو چې ګواکې لیلا خان پر راشد خان مینه وه ښایي د راشد خان له واده کولو وروسته خپلې مینې کې ناکامه شوي وي او یا یې تر ټولو لوړه هیله چې ښایي د راشد خان خپلول وي خاورې شوي وي. نو ځکه یې د خپلې خوښې رنګ له شین څخه تور ته اړولی دی. ځینې خلک په دې نظر هم دي چې لیلا خان سره تور لباس ډېر ښه ښکارېږي. نو هغو خلکو ته باید وویل شي چې له لیلا خان سره هر رنګ ښه ښکاري، مګر له شک پرته چې لیلا خان له راشد خان سره د ګډ ژوند د هیلې له بایللو وروسته د خفګان په توګه تور رنګ لباس اغوستلو ته ملا تړلې ده. تاسې درانه په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې را سره شریک کړئ. ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.